اوس می ګران وطن جنت دی آزادي دا اوس می ګران. د میدان وردګ ولایت اطلاعات او فرهنګ ریاست له لوري د هیواد د خپلواکۍ 104مه کلیزه ولمانځل شوه. دا خاص په دې نه جوړ کړی چې الله جل جلاله موږ سره یو غټ احسان کړی یو ازادي یې راکړې او تاسو د ټول د وطن ده چې خپل مشران ته دې وایي ناشکري مه کوئ. د داسې تاریخونو یادونه موږ داسې د یو انګېزه او فکر راکوي د موږ داسې آینده نسل ته یو معنوي قوت وربخي. په همدې موخه جوړه شوې ناسته کې حکومتي مسؤلینو او شاعرانو ګډون کړی و. امنخیل زندگی دی ویلالیا د سړک په سر دې پاتې شو یوازې د کارګر څراغونه دې رامړه شي خاموشي دې په ټول ښار کې شي حاکمه که ناوخته شي هم ویره به نه وي. امنخیل زندگی دی ویلالیا نه د دنده نه پیسې او نه د کار وي. امنخیل زندگی دی ویلالیا نه د دنده نه پیسې او نه د کار وي. زندگی دې سم د لاسه وي روانه ګوندلوګه به مو نه وژني څو ورځې خوشحالي دې زموږ زړونو کې ایساره. زه مې په پګړۍ همدومره ناز کوم تا ته دې چې څومره خپل پیزوان ګران دی او پرېږده یاره ښکلي څه شیدې خو نه کړي او پرېږده یاره ښکلي خو شیدې نه کړي څوک چې د خیال ساتي هغه ګران ګران دی. شاعرانو په ناسته کې د ازادۍ او امن شعرونه ولوستل. په شمال او په جنوب خوښي خورا ده اوس می ګران وطن جنت دی آزادي دا اوس می ګران وطن جنت دی آزادي دا. اوس نو ډېر پام کوه په پښو کې د اصغي لاړ نه شي ملت خوشحاله کړه چې غل تر پولي چرخي لاړ نه شي بس د هر کور مخې پښې کې خوشحالۍ وروله بس د هر کور مخې پښې کې خوشحالۍ وروله ویجاړ وطن ته نور څه امن خپلواکۍ وروله. تر خپل سرونه ستا لپاره قربان کړي دي مات مو انګریز او هم مغل غرو ته ختلي یو او موږ په ډېره مینه ستا د خاورې نه دفاع کړې موږ په ډېره مینه ستا د خاورې نه دفاع کړې فرض دي په موږ لا هم ستا ساتل غرو ته ختلي یو. د هیواد د خپلواکۍ 104مه کلیزه سږ کال په داسې حال کې ولمانځل شوه چې د پخوا په پرتله پکې د ګډونوالو شمیر کمرنګه و.